ته په ناوې مشهوره شوې، واده شوې او پرواز په میخانه کې مشهور شو. یون صاحب ننګي دی دا ځوانه کې هسې نه خوري. یو سړی دی ټوله ورځ در پسې زړه خوري چې زما او ستا په وینو باندې پایي. داسې خلک د خپل کام غمونه نه خوري. ډېر ښه. او زه دا حق ته بلې شمې څنګه دا کم چې زما دپاره ځان لکه اوبه خوري. سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو، رواني د ملاګورو سیمې یو ښه شاعر اتحاد پرواز صاحب لا بس دا په لاره یو د هغوی ځای ته ور روان یو. د هغوی نه به ښه ښکلې مرکه کوو او تاسو سره به یې شریکوو. نو په دې کې موږ سره ډېر ګران او محترم خایون صاحب هم روان دی، دا د ډرایوینګ ته ناست دی. السلام علیکم ملګرو، اتحاد پرواز صاحب له روان یو کوم چې نن سبا د میډیا ښایست دی، نو هغه سره مرکه ډن کړې ده. شاه سعود خان دی را سره او امین لالا دی را سره. بس پرواز صاحب په تمه دی خطا یو، دعاګانې کوي دا لوکیشن ورته راواله شاه سعود خان. In 400 meters, turn left. خایون صاحب ننګي دی دا ځوانه کې هسې نه خوري. یو سړی دی ټوله ورځ در پسې زړه خوري چې زما او ستا په وینو باندې پایي. داسې خلک د خپل کام غمونه نه خوري. ډېر ښه. او زه دا حق ته بلې شمې څنګه دا کم چې زما دپاره ځان لکه اوبه خوري. چې په زړه کې وي یو بل ته واده شي، داسې غر کې جنکۍ به بنګړې نه خوري. ډېر ښه یاره. ته پرواز په شان سړي سره خوږېږې چې خوږو پسې زړه چوي او خواږه خوري. واه پرواز ډېر ښه یاره. ډېره زیاته مننه. ستا خبرې عباداتو کې راځي، ستا د خولې لاړې خوشاتو کې راځي. له نفرته یو نظر دی مونږ ته هم ډېرو لویو احساناتو کې راځي. ډېر ښه یاره. ورته غواړي سینه زغره او زړه ډال، تکلیفونه په حالاتو کې راځي. خوږه یاره دا چې پایم بې زړه، دا خو ستا په کراماتو کې راځي. ډېر ښه یاره. خوږه یاره دا چې پایم بې زړه، دا خو ستا په کراماتو کې راځي. دومره زر خو هېرېدل نه وي پکار، کمزوري په تعلقاتو کې راځي. دوباره چې پیوند شوي وي ټوټې، داسې روغ څیزونه ماتو کې راځي. دوباره چې پیوند شوي وي ټوټې، داسې روغ څیزونه ماتو کې راځي. تاسو نه منئ خو وار د سترګو هم په اهمو وارداتو کې راځي. ډېر ښه یاره. لوپټه کې له پروازه یې ساته، اننګي د میوجاتو کې راځي. ډېر ښه یاره پرواز صاحب. ډېره مننه چې زما په حافظه کې مشهور شو، څومره زر په زمانه کې مشهور شو. یو هفته یې زموږ ناسته پاسته سوه، هر جمعه د هره حجره کې مشهور شو. یو غزل کې مې اخیستې ستا نامه وه، ستا نامه سوه ګنټه کې مشهور شو. داسې بې قدمه تلل مو ورته زده کړل، په خپل کور کې په کوټه کې مشهور شو. چې زموږ د ګرځېدو انداز یې زده کړ، د دې چم کوڅه کوڅه کې مشهور شو. ته په ناوې مشهوره شوې، واده شوې او پرواز په میخانه کې مشهور شو. یاره ډېره مننه. ډېر ښه یاره. جنکۍ نورې د سورو عذاب کې مه بندوئ. جنکۍ نورې د سورو عذاب کې مه بندوئ. دا دنګې زاڼې د پنجرو عذاب کې مه بندوئ. د نمایش له په بنګلو کې چېرته بل څه کوئ، دا ګلابونه د گملو عذاب کې مه بندوئ. دا د بوتانو د تنو آزاده شوي خاوره، نور د دې مجسمو عذاب کې مه بندوئ. ډېر ښه یاره. دا د بوتانو د تنو آزاده شوي خاوره، نور د دې مجسمو عذاب کې مه بندوئ. راشئ د مینې نه مزه واخلئ چې ژوند ووینئ، هسې ځانونه د توبو عذاب کې مه بندوئ. دا چې مین پکې ناکامه شي او زهر وخوري، دا کردارونه د ډرامو عذاب کې مه بندوئ. پروازه دا عذاب مو ډېر دی چې په ژبه مو دی، هسې لاسونه د تسبو عذاب کې مه بندوئ. ډېر ښه. د کال هومره په ما که هره شپه ده او باران دی، هغه هم د خاوند کور کې خفه ده او باران دی. کم خلک چې د باران نه پټېدل لکه زمونږه، مغو د ناوې د لاندې شپه ده او باران دی. معافي وکړئ ما څو ځله پرېښوده، خو خدایه ما نه پرېږدي څه دارنګه نشه ده او باران دی. څویم ځل دی چې شکور مو له صندوقه را پرېوځي، دی چم کې څوک نه هره موروده ده او باران دی. راځم او آینه کې ځان ته ګورمه پروازه، اغوستې مې نن ستا د لاس جوړه ده او باران دی. ډېر ښه پروازه.